السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو حمزه ورور چې د آیات کریمه کوم تفسیر کړی دی او ځوانان چې کوم طرف ته رابللي دي نو یقینا چې دا به دې کې خطا شوی دی او دا ظاهره خبره ده چې هغه د ځان نه د تفسیر کړی دی او کله چې قرآن کریم تفسیرونه په خپل فهم سره شروع شي نو بیا دغه رنګ مشکلات مخې ته راځي. راځي اول چې د دې خبرې اورو. الله تعالی د قرآن ذمہواری تر قیامت پورې غسته ده چې د قرآن ذمہوار زم الله تعالی وی چې د دې تر قیامت پورې ذمہواری زما د پدې کې بټکه بدل نشي. نو اسلام خو محفوظ دی. اسلام ته څنګه خطر شو چې اسلام ذمہواری الله تعالی تر قیامت پورې غسته ده. دې خبرې د ځوانان سوچ نه کوي. ټول عمر پښتانه په دې خبره باندې وغولول جنگونه په وکړل مړی په وکړل دهشتګرد کړل چې اسلام د خطر ده او د اسلام د قرآن ذمہواری خو خدای غسته ده چې اسلام د قرآن به تر قیامت پورې ز ساتمه. نو بیا اسلام ته د څه خطر ده؟ محترم ورونو سورة حجر نحم نمبر آيات دي كم حمزة ورور ويلي الله رب العالمين فرماي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أو باتفاق دو علماء سرا دا سورة شده دا مكي سورة دي أو په اسلام کې چې څومره غزوات شوي دي جنگونه شوي دي هغه وروسته د هجرت نه شوي دي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړ نو هغې نه وروسته چې غزوات راغلي دي جنگونه راغلي لکه بدر احد خیبر تبوک خندق او د فتح مکه او چې څومره غزوات راغلي دي هغه د مکی دور نه وروسته شوي دي. نو دینه چې دا خبره پته ولګېدله چې زمونږ د ورور حمزه صاحبزاده صاحب تفسیر هغه غلط دی ځکه د آیات کریمه چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه په دې باندې د هر چا نه ډېر زیات پوهېده او د دې آیت د نزول نه وروسته چې دی دغه جنګونه شوي دي. راځو دې خبرې ته چې اسلام هغې ته نه مخکې خطره وه نو ته اوس خطره ده او نه د قیامت پورې چې دی هغې ته به خطر راشي ځکه دا د الله رب العالمین دین دی او هغه قانون دی چې د انسانیت دپاره رالیږلی دی چې دا څنګه ژوند وکړي په دنیا کې او د دې نه چې دی بل غوره قانون د ځمکې په مخ باندې نشته دی. راځو دې آیات کریمه ته الله رب العالمین په دې کې فرمایي چې دا ذکر موږ نازل کړی دی او موږ به د دې خامخا حفاظت کوو او ساتنه به کوو. د ذکر نه مراد چې دی هغه قرآن کریم دی چې څومره تفسیرونه راواخلی همدغه خبره ده پکې او په مقابله د نورو کتابونو کې الله وایي موږ به خامخا د دې حفاظت کوو. دا په مقابله د نورو کتابونو کې کوم چې مخکني کتابونه و د دې نه د هغې حفاظت الله رب العالمین د هغه قوم خلکو ته سپارلی و لیکن هغې د هغې حفاظت ونه کړی شو او په هغې کې چې د هغې تحریف وکړو الفاظ یې بدل کړه معناګانې بدلې کړې. خو الله رب العالمین چې د قرآن کریم حفاظت هغه په خپل اخیستی چې نه د نزول په وخت کې او نه د نزول نه وروسته نه به دې کې کوم معنا بدلېږي نه به دې کې کوم غلا کېږي او نه به دې کې چې د کوم تحریف لفظي او یا معنوي کېږي. الله رب العالمین چې د حفاظت اخیستی دی په خپله ذمه باندې او زمونږ په دې باندې یقین دی ایمان هم دی قیامت ورځه پورې چې دی په دې کې هیڅ قسمه تحریف تغییر تبدیل هغه به نشي کېدلی او ډېرو خلکو چې دی کوششونه کړي دي خو هغه ناکام شوي دي ځکه الله رب العالمین چې د دې ټول کون خالق دی او د دې ټولو انسانانو خالق دی چې کله هغه د یو شي ذمهواري واخلي نو بیا څوک په هغې کې تغییر او تبدیل نشي کولی. نو زما اخیرنۍ خبره حمزه ورور ته دا ده چې وروره ګله د قرآن کریم تفسیر د احادیثو تفسیر موږ به د سلفو په فهم باندې اخلو د صحابه کرام څنګه هغوی ته فهم اخیستی و رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه عملي کړي و د هغې مثالونه د هغې ژوند ته به ځو د صحابه کرامو ژوند ته به ځو د سلف الصالحین کوم هغه چې درې اولنۍ پیړۍ دي چې د الله نبي فرمایي چې زما پیړۍ دا په ټولو پیړیو کې غوره بهتره ده او بیا هغه چې ما نه وروسته دی او بیا درېیمه پیړۍ. نو موږ به چې دی کله یو مسله راخلو او بیا قرآن کریم ته ځو آیات نه استدلال کوو نو زه به د صحابه کرامو دور ته د سلفو صالحینو دور ته چې هغوی د آیات نه کومه معنا اخیستې وه هغوی به د آیات کریمه باندې څنګه عمل کړی و نو هغه شانې چې دی موږ بیا د ګمراهۍ نه او د زلالت نه چې دی خلاصېدلی شو. که چېرته موږ په خپلو فهمونو باندې معناګانې شروع کړو نو په خپله به هم ګمراه شو او نور خلک به چې دی هغه هم د ګمراهۍ کندې ته ګزار کړو.